څنګه چې د میاشت د رمضان د قران میاشت دا نو زمونږ دا ټول میاشت د قران کریم سره تیر شي. اسی خو مؤمن روزانه د قران سره تعلق دا خو مؤمن مسلمان نشي کېده چې په دې نور راوخیږي او نور دی پریوزي او د الله د کتاب صحیحا ونلولي او دا ډېری بد قسمت او ډېری سپيري او منحوس سترګي چې دا د پورس کې سمقاوس سلام شهید الله په کتاب ونه لګي. دا خو د انسان به بزان ویریږي دا به الله چرته په بدبختو کې لیکلي چې بدن نور راوخته نور پریوته د قران روانه خستلاس دا خو د بزان بيخي ویریږي د هلاکت په کنده کې دا پریوته ده. ذکر صحابه کرام رضی الله عنهم د لګو کسانو د عادت د لګو چې غیبه سلوخ ورځو کې قران ختم او دا کې د لګو کسانو عادت د سلفهم دا طریقه و بیا دین زیات چې یو هغه چې غیبه په میاش کې قران خامخا ختم او ډیر په کې دي چې الله سورځو کې قران ختم لا سورځو کې قران ختمول دا چې ګرانه خبره نه چې سړی په تعجب کې بدی باندې دري پاری ویل دي ورځي او خپل خيستان دازم چې ویلې کېږي سار کې سره ټیم ورکی به د مازیګر کې لک ټیم ورکی ما خام کې شو د کېږي لک ټیم ورکی مصیبت دا د موږ ټول ټیم موبایل نیولې ده پته نه لګي زموږ عمل نامو کې به د موبایل د ټول ګندونو وکي پراتی قیامت پر ورځ دا ډیره د یری خبره ده چې د عمل نامه را کولا وشي او ټول کې د مردارې نه راوړي واو سړی به دې ډیری یریږي چې دا بیا التس انسان الله له جواب ورکړي دا خطرناک خبره ده. پکار د عمل نامه د قیامت پر اسکولا او شو دي قرآن ډیر زیات او اذکار پکې ډیر زیات استغفار پکې ډیر زیات درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پکې ډیری او دا رنګ نور عبادت او د الله بندګۍ دا پکې ډیری وي او اوس زموږ ټول ټیم چې دی هغه د ګناهونو او جرمونو نیولې دي. موږ تاسو ټول اکثر د غفلت په بیمارو باندې اخته یو او پسان پوی ګنا او د ژوند قیمتي لمحې را روانې دي. د ژوند قیمتي لمحات هغه روان دي او موږ ته فائدہ وانه خستل لکه واوره چې هغه خامخا به ویل کېږي چې په ځای باندې په میدان کې په یو ځای پرته وي کراوا دي خستل او پس شربت یا وبو کې دی واچول نو فائدہ به درکې او کني هغه سي ویل کېږي ختميږي نو دا ژوند د دې کوم څه په فائدہ کې ولګولو او سعمال مکړه نیک خو زمونږ په کې ګټه یو زمونږ په کار ورش ریزلټ به مزیداری او ک الله مکا مونږه د اوقات صرف نکړه د الله په بندګۍ کې د الله رب العالمین عبادت کې په ذکر او اذکار باندې نو جون خاصم تیریږي به ژوندۍ د تیر بشي خدا به مونږ باندې یو ډیر زیات خطرناک حجتی بیا د قیامت په ورځ باندې نو پدی بنا باندې پدی باب کې ډیر زیات احتیاط پکار دی.